بعضو سلفونو دا خبره نقل ډېره فایده منه ده. وی سلور خبرې د انسان د بدبختۍ نښه ده. سلور خبرې چې په چا کې دا د انسان د بدبختۍ علامات یو نښه ده. یوه ده جمود العین. جمود العین یعنی د سترګو کلکوالی داسې چې د هغې نه اوښکې نه ځي. نو جمود العین دا د بدبختۍ نښه ده. او په موږ کې څومره دی چې د هغوی د سترګو نه اوښکې ډېر وخوشو نه لیدلي. دویمه دا خبره وقسوة القلب او د زړه سخوالی. او دریمه طول الامل اوږده امیدونه، سبا و بل سبا، سبا و بل سبا، کال بعد، 2 کاله بعد، 10 کاله بعد. او څلورمه ذکر کړې ده الحرص علی الدنیا، د دنیا ډېر هیرس کول. چې دا څلور نښې په چا کي که نه دا د بدبختۍ علامات دي. څلور نښې کومې ذکر شو؟ سترګو نه اوښکې نه تلل، سخت زړه، اوږده امیدونه، هرس د دنیا. دا څلور خبرې چې په چا کي که نه نو دا د ده د بدبختۍ نښې دي. ګوره څو پیرې ما ورته ویلي سبا به توبه وباسو. ما ورته دا خبره کړې څو پیرې په دې خبره کې چې زه به سبا توبه وباسم ورب الکعبه کلونه پکې تېر شو. ما ورته له صحیح توبه نه ده ویستې. کلونه پکې تېر شو، کلونه. د اوسه پورې هغه انسان هغه چې وایي زه به سبا توبه وباسم هغه اوس هم په ګناهونو کې لګیا دی. چې وایي زه به سبا توبه وباسم چې کله سبا راشي که نه هغه سبا هم د نن په شانې. سبا به زه دینداري شروع کوم سبا هم د نن په شانې. سبا به زه الله ته واپس کېږم سبا هم د نن په شانې. او دا حقیقت دی. موږ په خپله څو څو پیرې ویلي سبا نه به زه دا کار شروع کوم، سبا نه به زه دا کار شروع کوم. په هغې کې کلونه تېر شو موږ بیا هم په زوړ حال باندې یو. یعنې عجیبه سبا دی زموږ دا چې دا راځي نه. دا هغه امیدونه دي. او پته نشته چې څو پورې به موږ دا خبره کوو چې سبا او سبا، سبا او سبا، سبا او سبا. او ما له څوک دا یقیني خبر را کولی شي چې سبا راشي ته په دنیا کې زه دا که یو سړی دا وایي چې دا شته خو په ما باندې ډېرې ورځې راغلي داسې به دا سبا هم راشي، هېڅ پته نه لګېدي چې سبا په تا باندې رام نه شي. ډېرو دا خبره کړې ده چې سبا به په ما باندې راشي او سبا هغوی په قبرونو والا په منځ کې پراته د دنیا نه تللي دي. او که بیا ته په آخرت کې او د دنیا نه تلو نه بعد نصیحتونه قبله او الله ته ځان نږدې کړې هغه ته له فایده نه درکوي. الله رب العزت د قیامت په باره کې دا خبره په سورة الفجر کې کړې ده چې په هغه ورځ به انسان نصیحت ډېر ښه قبلوي. دا چې نن یې په قبلولو کې موږ کوتاهي کوو که نه، دا نن چې موږ په کومه دیندارۍ کې کوتاهي کوو دې ته به د قیامت په ورځ دا انسان ډېر په اسانۍ باندې غاړه ایږدي او دې ته بلکل تیار به وي. د سره به دا وایي نه چې سبا او بل سبا، د سره به څه عذر نه بیانوي. خو الله رب العزت وایي وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، خو په هغه ځای کې به ده ته نصیحت قبلول فایده نه ورکوي. دقه به وایي چې یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتي. اوس دې حسرتونه او ندامتونه کوي، خفګانونه کوي په هغه عمر باندې چې هغه تېر شوی دی، په هغه ورځو باندې چې هغه د الله په نافرمانۍ کې تېرې کړي دي. او ده وی سبا به زه ځان برابروم او سبا به ځان برابروم. او دا ژوند دقه شان روان دی. څنګه چې دا رمضان تېر شو که نه او 2 زر تېر شو چې موږ به پوه نه شو. زموږ ګوره ټول ژوند داسې روان دی. خو دې رمضان ته زموږ توجه په دې راځي چې موږ پکې روجې نیسو. هلته د روجې سړی شماري، یوه تېره شوه او 2 لاړې او 3 لاړې او اختر جو را روان دی او اخرنۍ 10 شوې او د لیلة القدر شپه موږ یې شمارو ځکه ورته موږ توجه ده چې دا ډېر زر تېرې شوې. نو ګوره زموږ ژوند روان دقه شان دی. ته د دې دغه با شروع کړه د کرونا دا نږدې چې تېره شوه ستا څه خیال دی؟ کرونا تېر شوي کال به 4 کاله څه د پاسه یعنې تقریبا د تېر شوي دي یا څه کم یا څه د پاسه 4 کاله. دې ته به تاسو سوچ نه کړی کرونا چې ختمه شوې ده 4 کاله شوي دي. ښه 4 کاله. او دا د پرونۍ حادثه ښکاري، بلکل داسې ښکاري لکه دا چې پرونۍ واقعه ده. پرون دا خبرونه چېرېدو چې یاره دومره خلک کرونا کې مړه شو او دومره داسې شو، هلته کرفي لګېدلې ده او دلته دا شو دلته دا شو. نن پکې 4 کاله تېر شوي. زموږ ټولو د ژوند دقه شان روان دي.
خو موږ ځان په زور غافله کړی ده. موږ بیا هم په دې سوچ کې پراته یو چې سبا او سبا پرېږدئ دا سبا او بل سبا او پرېږدئ دا پړي د سبا او د بل سبا ویشلوئ دا پړي څه چې کې نن یې وکړه. نن دا زمونږ ورځ ده، نن زمونږ وخت دی، سبا به توبه وباسم او سبا به د شپې تهجد کوم، سبا به قرآني ادو، سبا به وي د منځه خیال کوم. څو پیري ما ورته دا خبره کړې ده؟ موږ نه ده کړې دا خبره؟ نن هم موږ په هغه زوړ حال باندې، نن هم موږ په هغه زوړ حال یو. د چا سره دا خبره یقیني او ګرنټي شتي چې یو ورځ به د حال بدل شي د مرګ د راتلو نه مخکې؟ هیڅ چا سره دا ګرنټي نشتی، ځکه چې موږ ته دا پته نشتی، موږ ته دا پته نشتی چې مرګ کله را روان دی. او ځکه بعضو سلفو به دا خبره کوله، وی د جهنمیانو دا چغې چې دي که نه، دا چغې د دې لویه وجه او د جهنمیانو د ارمانونو او افسوسونه چې به په جهنم کې کوي، د هغې یو لویه وجه هغه تسویف و سبا بل سبا. دې جهنمیانو ټول عمر سبا بل سبا کړی دی، سبا به یې کوم، سبا به یې کوم، سبا به یې کوم، په هغې کې ورسېدو کوم ځای ته؟ په هغې کې ورسېدو جهنم ته. اوس که هسې سوچ پکې کوو، زما په دې خبره کې ورک سوچ وکړي، که موږ ته داسې وویلی شي چې سبا به مرې، که موږ ته یقیني وویلی شي چې سبا به مرې، زه تاسو نه تپوس کوم، ته به را توبه لیټ کړي؟ که تا ته دا وویلی شي چې سبا به مرې، نن به تهجد کې که نه به کې؟ که نه سبا ته برېدې؟ نن به کې. که تا ته دا وویلی شي ته سبا مرې، نن به صدقه کې که نه سبا ته برېدې؟ نن یې کې. که تا ته وویلی شي چې سبا مرې، نن به دا علم یې زده کې. که تا ته وویلی سبا مرې، نن به الله رب العزت ته وجاړي او دا تندی به ورته کېږدي ډېر وخت په دې ځمکه باندې. که تا ته یقیني دا وویلی چې ته سبا مرې، نو زما او ستا خو پته نه لګي کېدی شي سبا مرو، کېدی شي سبا مرو. نو مقصد د خبرې هغه دا دی چې ته هر وخت ځان تیار ساته. که تا ته وویلی شي چې سبا مرې، نو ته ووایې چې صحیح ده، که سبا مرم هم زه به سبا هم دقه څه کوم کوم چې نن کوم. دا ډېر مشکل جواب دی، موږ یې ورکولی نه شو، خو چې سړی کوشش وکړي. او ځکه سبحان الله پخوانو علماو کې سلفو کې یو عالم تېر شوی د عبدالرحمن بن مهدي رحمه الله، هغه به د حماد بن سلمه رحمه الله باره کې و. حماد بن سلمه مشهور امام دی د دین. وی که چېرته حماد ته چا ویلی وی که نه چې ته سبا مرې، یقیني خبر د الله د طرف نه راغلی وی چې ته سبا مرې، نو هغه په دې خپل عمل کې څه زیاتی نشو کولی. ولې نشو کولی؟ نن هغه عمل یې داسې و چې هغې کې نور څه کېدو نه، یعنې که ده ته ویلی شوی هم و چې ته سبا مرې، دې پکې څه تبدیلي نشي راوستی. دې طریقې سره سړی ژوند تېروي. که موږ خپل ژوند برابر کړو که نه، الله ته ځان نږدې کړو، سړی راته وایي ته سبا مرې، نو زه ته هم صحیح ده که نه مرم به، ما خو توبه نن ویستې ده، زه به سبا هم دقه شان ژوند تېروم که ما ته ژوند میلاو شي. زه د مانځه پابندي کوم، که سبا ما ته ژوند میلاو شي زه دقه پابندي کوم، څه تبدیلي خو پکې نه راځي. کوشش به په دې دیندارۍ کې نور د ترقۍ کوم. نو هېڅ چا سره دا یقیني خبر نشته چې دی به سبا یي او که نه به یي. او امام حسن بصري رحمه الله نه یو ناشنا قول نقل دی، او دا په دې زړه ولیکئ، په دې زړه. هغه وایي ایاک والتسویف، ځان ساته د دې سبا بل سبا کولو نه. بیا وایي فانک بیومک ولست بغدک، ستا ژوند دقه دی دا نن چې کوم دی، سبا نه. ستا صحیح ژوند یقیني کوم یو دی؟ دا نننی، سبانې نه دی. نو بیا وایي که سبا درته میلاو شو، که سبا دله بالفرض الله تعالی سبا درکو، نو سبا هم داسې ژوند تېر کړه لکه څنګه چې نن تېرې. دا ډېر جوور نصیحت دی، ګوره ښه ډېر جوور نصیحت دی. وایي ستا اصل ژوند دا نن دی، سبا ستا ژوند نه دی. او که سبا دله بالفرض الله درکو، نو سبا هم داسې اوسه لکه څنګه چې نن وي. او وی که سبا یې دله در نه کو، که سبا دله الله در نه کو، نو په نن پسې به ارمانونه نه کوې. که سبا دله الله در نه کو، پوه شوې به دې خبره کوم، ولې ورپسې ارمان نه کوې؟ لکه چې ته عمل کړی دی. که سبا دله الله در نه کو، نو ته به په نن پسې ارمان نه کوې، په پرونۍ ورځې پسې.
او که اللہ دل سبا در نکو نن دیم تبا کو سپاتی شو موتاس یا خو منگ سریسون پاتی نشو دا سبا تا منگ ڈڑا لگولیو چی سبا برازی او سبا رانا گئی منگ پکی دنیا نلارو او ننو رزما پا دی تبا کرزکی چی سبا رازی او سبا رانا گئی نو موتا مکمل تاوان او بعض علماء کرامو دا مصوف